او دیزی که هم چې د مولوي صاحبانو شراکت دی او پیدا اخیستل دی د خارج نه. نو خلاصه به دا راوځي چې په دواړو ځایونو کې مشارکت فی الخارج دی، هم په مساقات کې او هم په چا کې په مزارعت کې. نو د دې وجې نه مساقات د مزارعت پسې متصل راوړه. مساقات چاته ویلی کېږي مولوي صاحبانو؟ دا د سقي نه دا ستاسو ناکت وی وهي معاملة فی الاشجار ببعض الخارج منها. دا معامله د په ونو کې په بعضې هغه شیانو چې د دې ونې نه رابیرون کېږي. دوه کسه دي سره خپل عقد کوي لکه دا ونې چې کوم فصل وکړه د خیره په دې کې به زما او ستا دواړو سره څه شی وي؟ شراکت وي. نو دې ته څه شی ویلی کېږي؟ مساقات. قال ابو حنیفة رحمه الله، امام سے مبارک وی المساقات دیوی مساقات بجزء من الثمر، په یوې جز د میوې باطل دی. میوه ده او د دې میوې چې که دا اوس خارج دی د دې په یو جز سره معامله وکړي وی دا باطل دی. وقالا یاران وی جائزتن جائز دی. کله اذا ذکر مد معلومه چې کله مده معلومه ذکر شي. وسمی جزء من الثمر او جز د من الثمر دا مسما کړی شي، مودم ذکر کړی شي او جز من الثمر دا مسما کړی شي. لکه څومره 5 مانه 6 مانه 10 مانه یعنې دومره 2 3 دا مانه منونه 2 3 4 دا به سره در کومه. او بیا ورپسې مشاعن وسمی جزء من الثمر مشاعن او مسما کړی شي یو جز د میوونه مشاع معین نه. مشاع معنا دا چې د دې میوې نه خو ربع به در کوم، سمن به در کوم، نصف به در کوم. مساقات وی چاته نو دی وی والمساقات هي المعاملة فی الاشجار. مساقات چې دی نو دا معامله ده په لغت د اهل مدینه باندې فی الاشجار په چا کې په میوو کې. د مدینې منورې خلک په میوو کې معاملو ته څه شی ویلی کېږي؟ ونو کې دې ته مساقات وایي. راځه ملا صاحب والکلام دی وی کلام فیها کالکلام فی المزارعات. دا څنګه خبرې چې مو مزارعت کې وکړې د امام صاحب او د صاحبینو اختلاف او بیا دغې شرایط او خبرې همدقسې قصه دیزې کې هم ده. وقال الشافعي رحمه الله، امام شافعي رحمت الله علیه وی معامله جائز ده. ولا يجوز المزارعة، مزارعت جائز نه ده الا طبعا للمعاملة، مگر په ضمن د چا کې د معاملې کې. دا بیا دغې په ضمن کې جایز ده، مستقله چې دی نه ده جایزه. طبعا النخیل دا معنی بیکون بین النخیل والکرم ارض بیضاء یسقی بماء النخیل. کجوري دی او دغه رنګې چې دی څه شی د مولوي صاحبانو باغ دی او دغې په منځ کې لاندې سپینه ځمکه وي او هغې ته خلک اوبه ورکوي او دې اونو میوه د دغې ځمکې سره نیولې نو دې ته معامله وایي. د همدې وجې نه دی وایي معامله دی وایي والمعاملة جایزة. معامله څه شی ده؟ معامله څه شی وه؟ په دې ځمکه کې شراکت د چا سره لکه دا مخکې مزارعت چې مونږ ویله نو دا جایز ده. نو چې دا جایز شوه نو ولا یجوز المزارعت، مزارعت جایز نه دی مګر تبع د معاملې. دا د دې ځمکې اوبو باندې وایي که چېرته دا اونیم اوبه کېدې نو بیا معامله مزارعت جایز دی. او که د هغې دپاره وایي ځان ته علاحده اوبه وي او د دې دپاره علاحده اوبه وي نو بیا خو چونکې تبه نه شوه نو بیا دا معامله په دې کې نه ده جایزه. ولې؟ لأن الاصل دی وی ځکه اصل فی هذا المضاربت په دغه مضاربت کې یعنې په جواز د مزارعت او د مساقات کې نو اصل فی هذا المضاربت اصل په دې کې چې دی مضاربت دی او معامله دا اشبه دا د مزارعت نه بها
ترچا پوری تر دې مضارعات پورې لأن فيه زکه پاغي کې شرکت ته فی زیادت په زیادت کې دون الاصل پونو کې خو نه ده وفي المزارعات او په مزارعات کې کا شرط دې شرکت په ګټه کې دون البذر نه په تخم کې بیان شرطه چې شرط کړی شي رفع د چا دغه بذر او د تخم در است خارج نه نو یفسدو نو فجعلنا نو من وګرځوله معامله اصلا وجوزنا جواز مورک چاته مزارعت تبعا لها كالشرب في بيع الارض لك شرب نوبت په بيع د زمکه کې یو چا زمکه خرڅول نو په زمکه کې د زمکه نوبت هم دی د اوبو نو زمکه خرڅ کړه د زمکه په تبع کې نوبت هم خرڅ نو بیا جایز ده والمنقول في وقف العقار لك غشي چې نقلیږي په وقف د چا کې د عقار او د زمکه کې او شرط کړه موده قیاسا فيها ولل انها اجاره زکدا اجاره د معنن کما فی المزارعات لك څنګه چې خبره په مزارعات کې وا او لاندې ناقت وی ولا بد فی الاجاره من بیان المدت على ما مر اجاره کې بیان د مودې په کار دی نو على ما مر لکه مخکې چې تیر شول بیا راځي اور پسې مولوی صاحبانو لأنها إجارة المعنى كما في المزارعة وفي الاستحسان واستحسان داوي إذا لم يبين المدة يجوز وكمدة معلومة نيو بيان نوينو بيام جائز ده ويقع واقعي بدغ معاملة على أول ثمر يخرجو باغا ولمي وچروزي دو کسانو داسې معامله خپلو کې وکړله وی که بیان د مودې نشي بیا هم جایز ده نو څومره موده به بیا د دوی په منځ کې وی چې د اوله میوه راوتله اوس د دې خبره ختمه راځئ څه شو لأن ثمره ځکه دی وی دا میوه لادراکها وقت معلوم د میوې د پخېدو خو معلوم وخت دی که نه چې هر شي میوه معین وخت شته دی چې دومره وخت کې دا پخېږي وقل ما يتفاوتو تفاوت څه شي راځي ډیر کم راځي د میوې په پخېدو کې نو لاندې ناقد وایي نو چې تفاوت کم راځي نو فالجهالة فيها يسيرنا جهالت په هغې کې څه شی دی او چې یو ځای کې فصل یو میوه وي نو داسې خو نه ده چې د دې او د هغې په منځ کې د نورو په منځ کې کله فرق دومره راشي چې په یو کې 5 میاشتې شي او په بل کې 2 میاشتې او 3 میاشتې نه 10 ورځې او 15 ورځې او 3 ورځې فرق وي د میوه په پخېدو کې نو دلته چې کوم جهالت راغی نو دا جهالت تیسیر دی مفضي الی النزاع نه دی جهالت د مودې هغه مفضي الی النزاع ګرځېږي مولوي صاحبانو چې کوم څه شی وي ډېر وي هلکه یو کال موده ده 15 میاشتې موده ده 6 میاشتې موده ده بل به وایي چې ما خو تا ته ځمکه درکړې اوس ما غرض دومره نو چې دومره اوږده قیصه وایي او دا بل ورته چې نن ما څه کوله چې ما ځمکه نیوله چې زما دا ګټه پکې نه وای نو دا مفضي الی النزاع ده ويدخل فيها ما هو المتيقن وخنو چې هر کله خبره داسې شوه نو داخليږي به دی وي په هغې کې ما هو المتيقن هغه چې متيقن دی متيقن څه شی دی وهو اول الثمره اول د میوې دی وادراک البذر دی وي پخېدل د تخم فی اصول الرطبه په اصولو د چا کې د دې شنو کې فی هذا بمنزلت ادراک الثمار په دې مسله کې دا په منزلې د رسېدو د میوې دی څنګه چې میوه ورسیږي نو دا داسته د تخم په چا کې په دې بوټو کې سره راپوخ شي لأن له ځکه د دې دپاره وایي نهایت معلومه دی نو فلا یشترطو نه دی شرط بیان د مودې بخلاف الزرع په خلاف د کښ سره لأن ابتداؤه یختلف کثیرا ځکه د هغې ابتدا کې ډېر اختلاف دی خریفا و صیفا و ربیعا کله چې په پسرلي کې تخم وکرې یو حیثیتي وي جمعې کې وکرې بل حیثیتي وړي کې وکرې مني کې خریف مني ته وایي بل حیثیتي والانتها و انتها خو بنا د علیه په چا باندې په ابتدا باندې د انتها د میوې په چا بنا ده په ابتدا نو ابتدا د کوم فصل کړی خو انتها یې همغسې وي نو فتدخلو نو دې صورت کې چې دی داخلیږي جهالت په دې کې دا یو و بخلاف ما په خلاف د هغې صورت اذا دفع الیه چې ورکي یو څوک د تغرسن بوټی قد علقه
قد علق فی الارض چې هغه په ځمکه کې را زرغون شوی خو حد د اسمار ته نه رسېدلی ولم یبلغ الثمر معاملة حیث لا یجوز نو بیا نه ده جایزه الا ببیان المدت مگر په بیان د مودې سره هلته به د مودې بیان کوي ولې لانه یتفاوت ځکه دا متفاوت ده په قوت د ارادیو د ځمکو سره او په ضعف د هغې سره تفاوتا فاحشا وبخلاف مو په خلاف د هغې صورت اذا دفع چې کله ورکي دوی نخیلا او اصولا رتبه على ان یقوم علیهم بنا پدی چې دی به اوبه ورته ورکوي او خدمت به یې کوي او اطلق فی الرتبه او یې مطلقا چې دی به د رتبو کې شی ونه ویلی نو تفسد المعامله ولې لانه ليس لذلك نهایة معلومه لانها تنمو ما ترکت فی الارض چې دا د ځمکه کې پرېښودل څومره نمو کوي نو په دې کې موده څه شی دی مجهوله ده ویشترطو مشرطه په دې کې تسمیه د جز چې دا جز به مسما کولی شي مشاعا لما بینا د وجې د هغې نه چې مخکې مونږ بیان کړه په مضارعات کې اذ ولې اذ شرط جزء معین یقطع شرکته ځکه شرط جزء معین دا قطع کوي چا لره وان سمیا که دواړو مسما کړه په معامله کې وقتا یعلم چې انه لا یخرج الثمر فیها فسدت المعامله یا لکه زه ته به سره دا معامله ترتیب به سره جوړو 4 میاشتې او په دې 4 میاشتو کې دوی ښه کلک یقیني و چې دا اونه میوه او عقد یې په همدغې 4 میاشتو وکړه نو په دې صورت کې فسدت المعاملة ولې لفوات مقصود څه شی او میوه اخیستل او په 4 میاشتو کې د میوه اخیستی شي وهو شرکت فی الخارج مقصود شرکت فی الخارج و دلته شرکت فی الخارج اوس نه راځي ولو ثم یا مده و کچرې دوی مسما کې موده قد یبلغ الثمر فیها چې په هغې کې میوه رسیږي وقد یتاخر او کله څه شی کېږي وروستو کېږي عنها د هغې نه نجازت لکه مثلا میوه د 6 میاشتو کې پخېږي خو کله ناکله داسې وشي چې 6 میاشتو نه لږې او څو ورځې واوړي او کله داسې هم شي چې د 6 میاشتو نه په کمه موده کې دا میوه ورسېږي نو که دغسې موده دوی یاده کړله مثلا 6 میاشتې بس به ستا په درمیان کې سره څه شی وي عقد وي نو بیا جایز ده ولې لأن لا نتيقن ځکه مونږ چې یو مونږ یقین نه لرو بفوات المقصوده دلته خو دا یقین اوس نشته دی چې مقصود څه شی کېږي فوت کېږي ثم لو خرج في الوقت المسمى نو بیا کچرې دا راووته په هغې وقت مسما کې نو فهو على الشرکة لصحة العقد اکثره کوم شراکت چې دوی کړی و عقد صحیح دی په وقت ټیم راووتله نو دا به په شراکت حمل وي وان تاخرو کچرې وروستو شوله مولوي صاحبانو 6 میاشتې یادې کړې وې او 6 میاشتې 10 ورځې شوې نو فللعامل عامل لره به اجر مثل وي د وجه د فساد د عقد نه لانه تبین الخطا فی المدة المسمى په مودې مسما کې څه شی راغله خطا راغله فسواره دا داسې ګرځېږي کما اذا علم ذلک فی الابتداء لکه دته چې په ابتدا کې دا معلوماتو چې دا میوه په دومره موده کې نه راوځي نو چې هلته فساد نو دلته هم بخلاف ما اذا لم یخرج اصله په خلاف د هغې صورت چې د سره میوه راونه وتله فصل میوه ونه کړله نو لأن ذهاب بآفتن دلته دا ذهاب د آفت د وجې نه دی نو فلا یتبین نه ښکاره کېږي په دې کې فساد د مودې نو فبقیه العقد نو عقد په دې کې څه شی پاتې کېږي صحیح پاتې کېږي ولا شیء لکل واحد منهما او نشته د یو شی هر واحد د دې دواړو لره علی صاحبه وتجوز جائز د مساقات په کجورو کې او په ونو کې او په انګورو کې او په شوتله کې رطواب و اصول الباذنجان او د باذنجانو په بیخونو کې وقال شافعي رحمه الله د امام شافعي صاحب قول جدید دا دی چې لا تجوز الا في الكرم والنخل ولې لان جوازها ځکه جواز د معاملې خو بالاثر وقد خصهما او دا 2 شیان خاص کړي دي بس چې دا مخکې تیر شو کرم انګور او کجوري او هغه حدیث ته خیبر کې خو همدا شیانو چې مخکې مو ویل ولنا زموږ دپاره دلیل دا دی ان الجواز جواز التم د حاجت دپاره الته قول مونږ ولیکو حاجت د خلکو وه وقد عمت او حاجت خو څه شی دی څنګه چې انګورو په کجورو کې دی خو په دې نورو شیانو کې هم حاجت دی و اثر خیبر او اثر د خیبر چې کوم تاسو وای لا یخصهما هغه د دواړه سره نه خاص کی ولې لان اهلها ځکه اهل د خیبر یعملون فی الاشجار والرطاب ایضا یا لکه پخه زمینداري ونه اهل خیبر کوله نو زمینداري کې ونې مې په زمینداري کې شوتلې مې په زمینداري کې فصلونه مو دا ټول تاسو نه ګورئ خلک ونې وکري ونو لاندې تخمونه نه کري نو هلته ټول شیان وه
ولو کان کما زعم او که بیان ته وایي چې خبره همدغسې وه دا دو شیانو کې دی نو فالاصل فی النصوص ان تکونه معلوله که بیا چې دا دو شیان دي نو اصل په نصوصو کې دا ده چې دا نصوص دي معلول وي نو بیا په دې دو شیانو کې موږ چا ته وکتلې علت ته وکتلې دې دو کې انګورو په کجورو کې د رووالي علت څه شی وه نو معلول سیما علی اصله نو چې موږ وکتلې علت په هغې کې مولوي صاحبانو نو دلته هم شته وليس لصاحب الكرم نشته دی صاحب د کرم لره یخرج العامل من غیر عذر چې وباسي د عامل لره بغیر د عذر نه لانه لا ضرر عليه في الوفاء بالعقد هلکه نو که ته وفا په دې عقد وکړې او دا سړی در سره تر پایه پورې دا کار وکړي نو تا ته څه ضرر دی څه نه خو بل به نیسې نو بلې ته راځه وکذا لیس للعامل ان يترك العمل بغیر عذر او عامل لره جایز نه دي چې عمل بغیر د عذر نه بخلاف المزارعه بالاضافه الى صاحب البذر على ما قدمناه د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامعه دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ